اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. سلامونه احترامات نه کې هلي کورور رومان خان ورته تاسو ځل بیا کته شي پښتونخوا ټلویزیون باندې نیخ پنیغه څنګه چې تاسو پته را چې موږ دغلته کې مختلف شخصیت رابلو او هغه سره د هغې په خپل چې کوم د هغې سیاسون سماجي او د هغې د خپل هیوادي مسایلو په هغې باندې موږ د هغې سره گفتگو کوو. نو د نن مېلمه هم د هیڅ تعارف محتاج نه دی. موږ سره دی د افغانستان چې کوم په یونایټډ کینګډم کې یعنی په برطانیه کې ژوند کوي باچا کموال صاحب. نو د افغانستان د پاره ډېر لوی مبارزه کوي او نه په افغانستان کې بلکې په یورپ او په افغانستان او په پاکستان کې هم د دې ویډیوز خلک لیدل شي کتل شي اوریدل شي. زه خپل درون مېلمه باچا کموال صاحب ته په خپل خبرونه کې ورکړم. السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمت الله وبرکاتو. رومان خان تاسو ته او ټولو لرو برو افغانانو پښتنو ته احترامات او مننه تاسو ته چې موږ لم په پروګرام کې وخت راکو او ټیم را تاسو نه ډیره مننه کوم. دا تاسو خپل ظرف ته موږ مننه کوو چې تاسو خپل قیمتي وخت وباسلو او زموږ خپل سټوډیو ته نه رسول. باچا کمال صاحب موږ تاسو سره بنن چونګې دا یقینا دی یو بل خوشبختی زموږ چې د افغانستان سره زموږ یو ډېر خپل ډسکشن وکړي. باچا کمال صاحب تاسو د پاکستان د څه کمی ګیری چې تاسو هغه په خپل باندې وای چې کدا مسلې نه وینو کې د شي چې موږ د خپل گاونډي هیواد د پاکستان سره به اړیکې وي او ښه تعلقات به وي. مننه رومان خان. اول خو پروګرام په سر کې دا ویو چې موږ چې راغلی رومان خان خپل د پروګرام یو طریقه ده. دلته موږ داسې نه کوو چې یو ملامت کو تیز خبرې وکړو. دا یو ډېر نارمل لایف دی او ډېر یو په دلیل په منطق باندې دی. زما خبره اوري زه به درته خبره اورم. نو د مرګونو دا بې هیله کومه چې نه دلته کوم داسې دغه لایف نه دی چې د سره د تیز لاړ شم یا دا ما سره تیز لاړ شي. اول رومان خان ګوره باچا کاموال یا رومان یا بل ولې راوچتېږي د یورپ نه دې مبارزه کوي؟ ولې مجبورېږي؟ ځکه دلته ژوند جوړ دی، زندګي جوړه ده، پیسه هم شته دی، پیسه باندې موټر هم شته دی، کاروبار هم شته، ژوند زندګي ډېره ښه روانه ده. خو باچا کاموال دلته په یورپ کې ګورو چې دا یورپ څنګه جوړ دی، د دې څنګه دوستانه ده، د دې څنګه ګاونډیتوب دی، لکه اوس د فرانسې د هالند د بلجیم د جرمني د انګلند د ټولو داسې دي لکه یو ورونو په شان دي، فیملی په شان دي زندګي کوي. نو زموږ سوچ فکر دا دی چې موږ باید هلته هم داسې په ایشیا کې چې کوم ملکونه داسې اوسېږي لکه د ورونو او د یو فیمل په حساب باندې. ګورئ دا اختلافات خو وي، دا اختلافات خو د هر ملکونو یو بل سره و. د انګلند دغه هم شته، د جرمني او د فرانسې هم شته، دا تاسو ته معلومات دي. مګر هغوی ډېر په طریقه، ډېر په انسانیت، ډېر په یو ښه طریقه سره هغه ډیل کوي، هغه مشکل حل کوي. د بده مرغه پاکستان چې دی دا خلک د لکه زه به راته ویم د ډورنلینډ مسله ده په 1915 کې چې کله دا وخت رانږدې کېږي نو شهید داود خان په دغه وخت کې د بوټو صاحب سره مذاکرات کوي او د دې مسلې د حل کولو کوشش کوي. زه به تا ته ښکته لاندې لاړ شم. نو بیا داود خان په دې باندې پوره هغه خپل دغه کوي چې یاره بالکل موږ او تاسې ورونه یو، بیا به موږ او تاسې خبرې وکړو سره په دې باندې دا مسله یو طرف ته کړو چې هر طرف ته کېږي خو هغه مسله ده. ګورئ دا که تاسې وګورئ د چین او د انډیا ترمنځ هم شخړه شته دی په یو ځای کې په بارډر باندې. د انډیا او د پاکستان هم شته دی، د جاپان او د چین هم شته دی، د چین او د روس هم شته دی. مګر چین داسې نه کوي چې یاره د خلک ټریننګ کوي او د دې د حاصلولو دپاره هغه طرف ته جنګي ډلې دغه کې ټریننګ کوي او ویلېږي، او نه جاپان دا کار کوي. هغه یو بل سره تیمې میمې داسې سره وکړي مګر بیرته سره بالکل کول ډاون شي. موږ د پاکستان که دغه مسله ما پاکستان د په کار نه و چې زمونږ بعضې اشخاص ګوره غدار په هر ملک کې شته دی رومانه، بیا زمونږ په ایشین کنټریونو کې ډېر دي، یعنې په یورپ کې دا شی تقریبا نه برابر دی. مګر زمونږ په وطنونو کې په افغانستان کې وي که په پاکستان کې وي خاین غدار وطن پروشان شته دی. دې کې کوم دا کومه پټه خبره نه ده. خو زمونږ د وطن نه خلک راغله، هغه وطن هغې وخت کې خلک ټریننګ کړه. دا راته د هغه وخت خبره کوم دا خلک لږ تاریخ نه یا خو سترګې پټوي یا دا دی چې زه خبر نه دي. ګوره 1915 کې همدغه خلک راغله دلته په پاکستان کې ټریننګ کړه. زموږ وطن کې چې یو داسې حکومت و د داود خان چې ټولې دنیا ته معلوم و، د هغې منصوبې وي، د هغې پروګرامونه و. افغانستان د یو ترقۍ په طرف باندې روان و. د شهید هغه نه من ختم شو، د ظاهرشاه نه 40 کاله حکومت یې چې کړی و او داود خان راغی دغه شیونه ټول عملي کول.
مګر پاکستان دلته چې وکړه چې افغانستان په مخ کې دي یا په پرمختګ باندې دي دلته وروره خلک ټریننګ کول زموږ وطن ته را لېږل دی په هغه وخت کې را لېږل چې نه وروسو نه هیڅ شم نو بالکل د افغانستان صحیح یو اسلامي بالکل په هر څه برابر زمونږ په ولسوالیو بیا حملې کولې زمونږ په چوڼیو بیا حملې کولې لکه ستاسې په حساب باندې په تاڼه باندې یا په داسې ځایونو باندې نو زمونږ د پاکستان نه دا دغه ده چې پاکستان ته ولې چې ستا هر مشکل وي نو تا به زمونږ څه هغه ډیلاګ د لارې به حل کړی دا د ټوپک د لارې چې تا دا مسله راواغسته اوس ته هم په دې مشکل کې ګیري موږ هم په دې مشکل کې ګیرو نه ته پرمختګ کولی شي نه موږ پرمختګ کولی شو نو زمونږ د پاکستان نه دغه ده چې یو د ښه ګاونډیتوب په حساب باندې د دې شي نه لاس واله د مذاکراتو یا د ټیبل په دغه باندې په حقیقت کې په ایماندارۍ په دوکه باندې نه موږ پاکستان ته ډېر لاس ورکړو ډېر متویل شو اشرف غني صاحب ګوره هغه رئیس جمهور دی چې کېناسته اول راغی پاکستان ته خلک د انډیا خبرې کوي انډیا منډیا په دې پرېښوده ویل چې پاکستان زما یو ګاونډي هېواد دی راغی پاکستان سره دا خبرې هم شریکې کړي چې موږ به انټلیجنټ دغه هم سره شي کوو خو زمونږ د هېواد نه په قلار شه نو زمونږ د پاکستان دومره ګیلې دي رومان خانه لکه 340 کاله موږ ډېر زیات زخمي کړي او ډېر زیات یې ځپولي او د هغې موږ ثبوتونه هم لرو یوازې موږ ثبوت نه د هغې بس د پاکستان جرنیلان بیا درته ثبوت وښیو د عمران خان بیا درته ثبوت وښیو د پاکستان نور سیاستمدار بیا درته وښیو چې هغې خپله دا اقرار کوي چې موږ په افغانستان کې لاس واخنې کړي او موږ ورور دلته خلک ټرینینګ کول ته هم لېږل صحیح بالکل باچا صاحب دا ستاسو خبره دا باقاعده زموږ ډېرو جرنیلانو ویلي دي او هغې ویلي دي چې یاره موږ باقاعده په پاکستان کې د افغانستان کې دننه چې کومه جګړه وه هغه موږ باقاعده سپورټ کړې ده دا یوازې پښتانه نه پنجابیان نه بلکې دا د سعودي عربستان تاسو ورته وایي د سعودي عربیا ډېرو ملکونو ته او په دې ایشیا کې ډېرو ملکونو ته پته ده چې هغې به د دغلته کې راتلو دې ځای نو بیا فردر تلل په دې باندې زموږ باقاعده لیګل سټیټمنټ دی هغې باقاعده په هر ډاکومنټري په هر انټرویو کې وي نو بالکل دا ستاسو خبره په حق ته چې په افغانستان کې چې کوم دی یو جګړه وه په هغه جګړه کې پاکستان په خپله باندې برای راست انوالومنټ کړو بچا کمال صاحب یو ګیله د پاکستان هم کیږي چې د جوړېدو په وخت کې پاکستان تاسو نو تسلیم کړی د دې څه وجه وه ډېره خبره ده یو خو دی چې د پاکستان نه تسلیمول زه فکر کوم چې دا په هغې وخت کې زما په خپل نظر وانې د هغې دا دغه چې یاره که موږ دا په تسلیم کړو زموږ د ډورنلیند یا د یاد نه وځي یا دا شی زموږ د لاس نه وځي دې تسلیمېدل دا دي خو زه داسې فکر کوم که موږ تسلیم کړی هم نه وو دا اختلافات خو د هغې مطلب دا نه دی چې ته زما په ملک کې بیا لاس وخنې کوې که ته هغې وخت کې مې تسلیم نه کړي وروسته خو مې تسلیم کړي که نه وروسته خو مې سفارتونه یې ایله کړه کنسلګریان یې ایله کړي نو دا دومره غټه خبره نه ده چې په دې باندې د ملکونو جنګ راشي یا د ملکونو یو بل ته پکې اړیکې یو شی واچي دا ومې نه منلي وروسته مې ومنلي هغې وخت کې زما یا پویتوب یا ناپویتوب او دا مسله د هغه وخت ختمه شوه اختلاف سره موږ دغه د پاکستان دغه تقسیم چې دی د دې یوازې نه افغانستان بلکې په ښکته پښتنو منطقو کې ډېر پښتانه چې هغې وخت کې د دې شي اختلاف کو ویل چې پاکستان منل چې دا موږ دپاره صحیح نه ده ځکه هغه وخت کې دا د انګریزانو تقسیم و دغه تقسیم تاسو ته معلومات دی چې همغه صحیح بنیاد نه دی ایښودل شوی اوسه پورې دغه په مشکلاتو کې بنګلادیشیان مخته دي انډیا مخته ده موږ مخته او ښکته پاکستان مخته دی نو خو زه دا وایم چې دا ټیک ده دا شی که هغه وخت کې نه و نو د هغې دا مطلب نه و چې یاره د هغې نه یو غټه ایشوز جوړه شي هغه ختمه شوه خبره ختمه شوه اوس د افغانستان کنسلګریانې دي سفارت یې دی په پاکستان کې نو په دا کومه سیریز معامله ماته نه ښکاري صحیح دلته کې چې په پاکستان کې د ډېرو خلکو په ذهنونو کې کوم سوالات دي هغه همدغه دي چې په جوړېدو وخت کې موږ افغانستان پکار دی چې یو اسلامي بل هېواد جوړې ته او په هغې کې 95% مسلمانانو باقاعده برای راست شمېره ورکړې وه چې موږ ځان ته هېواد غواړو او د هندوستان نه بېلېدل غواړو او هغه هېواد به په نوم د پاکستان وي او هلته کې به د اسلامي نظام او هغه مسلمانان چې کوم ده د هند نه تقسیم هند وخت چې کوم نه دی خو راغلي او ځان ته وطن جوړولو د جناب په سوپرویژن کې یا د هغې په سربرارۍ کې چې جنات یې باقاعده په 95% رای شماري ورکړې وه چې موږ پاکستان سره شاملېدل غواړو بیا د انګریزانو چې کوم نه پاکې باقاعده خپل سپورټ ورکړو او هغه سیس چې کوم نه هغې پارټي دغه خو خلک دا وایي چې اوس موږ زموږ پاکستان کې دا سوچ دی روان وخت نه ده پته کېدای شي پېښور اسلامیک ریپبلیک اف پېښور دا یو ځانه کنټري وي واړه ټیک شو داسې کېدای شي پنجاب اسلامیک ریپبلیک اف پنجاب دا یو ځانه سټیټ وي روان وخت چاته هم نشته پته چې کوم هېواد جوړېږي کوم هېواد ورانېږي خو یو مسلمان سټیټ جوړېدو
او په دې کې تاسو هر څه تیوري تاسو یو خبرو کې چې په دې کې دي شي چې د افغانستان دا یو خپل امپورټنس و چې کې دي شي موږ نه د خبره لړ شي باچا صاحب بل سوال طرف ته زو مخکي تاسو یو خبرو کې چې اوس خو په زموږ په پاکستان کې کونسلګری دی اوس خو موږ تسلیم کو دغه د پاکستان وګیله بل کې څنګه چې تاسو ول چې زموږ الته کې خلک تربیه شوی دی دغه د براتل پاکستان وای چې د وخت ډیر تنظیمونه چې څنګه تاسو ول چې دغه ثبوتونه شته دا سې دی خو پاکستانیان وای چې د وخت ډیر تنظیمونه هغه افغانستان کې اپریټ کېدل او د هغه ځای نه چې کم دلته نه بکم سړی خپلاړي هغه به ته په افغانستان کې باقاعده پناه ورکا ټیک شو داسې مری فیملی نشو داسې سرداران شول داسې د بلوچ کمپرست چې ګمو هغه دي ځن لاړل هغه افغانستان کې پناه واغسته او هغه ځینو بیا چې کوم نه داخل ته کم شو شو پاکستان باندې په دې کې څومره حد پورې تاسو نظر لرئ زه خو یو خبره د تسلیمېدو دا کوم چې تسلیمېدو خبره دا چې موږ سفارتونه کونسلګرۍ نه هلته اطلاع کې دا غي مطلب دا نه دی چې ګنې موږ د ډورنلین په رسمیت پیژندو چې دا خبره لږ وضاحت سره وي زه یو خبره کوم چې تاسو ته معلومات چې دا خط موږ نه دی رسېدلی دا خط د بوټو د وخت دی چې کله په 1971 کې یا په 1901 کې په بنگلاديش د حمله کېده نو د افغانستان د ارشاد چې دی خط بوټو ته ولېږو چې دې طرف نه ته بالکل بیغمه شه من تاسو رئیس دغه نه کو دا من کولای شو چې ستا ډیر په اسانه وانه من حقیقت د اټکه پورې د خاور خپل کو مګر ته زمونږ اسلامي هواد ته زمونږ وروري ما مخکې ذکر وکړو چې روسه خو زمونږ ورولي سره جوړه شو کنه خبره ختم شو دغه وانه نو من که څوک راغلین دي نو موږ ټوپک وته نه دی ورکړی چې ته ورشه پاکستان ته یا دغه والداسي زه خپل په دغه انګلند کې ژوند کوم دلته ډیر خلک دلته په پاکستان کې جرمو کې دلته راځي ناستي نېشنلټي نه دي نواز شریف دلته ناسته دغه جرنیلان کرنیلان ټول د استرالیا او دي زینو تر دي خو دې مطلب خو دا نه دی چې ګنې وسو تاسو برتانیا سره ارسه بند کړ او دا خو کېږي داسې خلک وي چې په هېواد کې اختلاف لري زموږ مطلب دا دی چې ټیک ده د افغانستان نه خلک راتلم نو ډیله په کار نو چې ټوپک ورکړ زه به تاسو رومان خان یو اسانه خبره به تاسو کوم ته زما یو وروري پښتون د مسلمانۍ د بهر حساب د ټولو دنیا نه ماته اول ته نه دي صحیح ده ته زما ګوندي زما زوی سره لانجراله یو ورور سره ملانجراله دا زوی دا ورور زما درځي تا کرا ځکه چې ته زما مسلمان ورور کنه تا کرا درځي تا ته څه پکار دي به مسلمان تا ته پکار دي چې دا ما سره په خلا کې دې تم د دې مېس کې جرګو کې تا ته پکار دا نه دي چې تل ټوپک لاس کې ورکې سه مهربانه راولې زما هیواد ته راولېږي من د ټوپک داغه خبره بالکل صحیح ده بلوچ بم راغلي باقاعده موږ د قبایل ریاست لرو په افغانستان کې قبایل د سیو چې په افغانستان لګا دا کته شل دلوي او کذي مدا اختلاف د پښتنو په هر ځکه وي د افغان لوی کور چې د افغانستان دی نو دې ته ډېر عزت ورکو ریسپیکټ ورکو هر شی ورکو وسمه غا ریاست ته دی مطلب دا چې دا خلک به مرور د زلپکار علی بوټو ویل تر غلې وګوره تاسو هغه کو دا ته معلومه ده چې بیا جاس کته شو کوم چا د ټوپک نه دی ورکړي صرف فرق د پاکستان دا چې پاکستان بم ورکړي ټوپک ورکړي موږ ورته ورور هیڅ شي نه ورکو موږ سره چې کومک کولې شو داغه د پاره د سہولت د پاره دا کیږي دا ماته ته مثال د یورپ درکو د امریکای می درکو دین دا کار کوي کوم اگر هم ټوپک چاته نه ورکړي چلته راشي یو دغه وکي صحیح بچا کمول سے تاسو چې څنګه خبرو کا چې پاکستان لګیري زما خپل ډور مانه خپکړې دیو الټه اغل ته تربیه کړې د ماته رلګي په خپل حکومت باندې څومره یقیني په خپل چې کوم تیر شوی حکومتونه دي داغه مشران دي داغه نه څومره مطمئن چې هغه به داس لاسوهنه پاکستان کې نه بګړي باوري زه سل په سل کې مطمئن یم چې افغانستان تر اوسه پورې مسلح داسې دغه نه کړی دا ما د دې خبرو ذکر مخکې مو چې ټول دنیا کې دا کېږي مګر افغانستان تر اوسه پورې چا د ټوپک نه دی ورکړی کوم ثبوت خلک دی راوړي او موږ ثبوتونه خو د استاد دماغه د پاکستان جرنیلانو د عمران خان د نواز شریف د ټولو موږ خو د پاکستان یو ثبوت خو چې موږ چا د ټوپک ورکړی پاکستان ته راغلی دلته یو مکتب یې لوزولې یو پول لوزولې یو شفاخانه لوزولې هغه ثبوت یو خو موږ بس تاسو نه مخکې په خپل حکومت باندې نیو کو پروچت بشو کسي صحیح د نړیواله یونایټډ نیشن اداره هغه په خپل حالیه بیان کې ویلي دي چې په پاکستان کې دنه د څومره دهشتګردي کاروایی نه دي د افغانستان د لری ها تاسو په دې باوري چې آیا دا تنټک ته یاغي خو د غیر تنټک خبره کول نشي تاسو وایي چې آیا په دې کې به څومره وزن نه مونږ چې تاسو کوم
خبره تاسو وکړه چې پاکستان نه دغه کار کیږي هغه موږ تاسو سره تسلیمو چې زموږ یو غلطه پالیسی و د پاکستان مشرانو هغه ټیم کې دا جنگ جوړ کړو چې په خپل هم سرګندوي په خپل باندې وي په هر انټرویوز کې ویل دي او باقاعده و چې دا جنگ موږ سپورټ کړی ته پای کې زموږ خلک هم شامل دي تاسو د هیواد خلک هم شامل خو په دغه رپورت باندې تاسو څه نظر دی بادشاہ کمال صاحب رومان خان دا ولې څنګه دا شو تاسو زما غوړی رومان خان आवाज درځي جی راځي ها یو خدای دې چې دا اوس رپورت دی چې پاکستان کې 50 ډلې دي دا د انټرنیشنل رپورت دی تاسو وګورئ 50 دهشتګرد مختلف ډلې دي نو زه نه پیغام چې دا رپورت د کوم ځای نه راغلی دی او زه اوس دا وایم چې کله زه دا کوم زه بالکل دا وایم چې کله ته داسې یو ماحول جوړ کی داسې ماحول د یو دهشتګردۍ او د بیامنۍ د دهشتګرد ډیر په ارامه راتلی شي چې د پاکستان نه راشي په افغانستان کې پیوځي کې واړی یا د کنه نو خبردار چې د حکومتي په سطح باندې دا شی نه ویم نو افغانستان خو ته معلومات دشت لري دغه لري کېدای شي داسې راغلي خو که دا کار چې ته رښتیا وي او څوک په ثبوت ورسوي نو دا ستا په د لایف کې زه واده کوم چې د ټول نه مخکې به د حکومت په خلاف ودرېږم چې پاکستان کې دا ګوتې مو وکړو مخامخ کار وکړه مګر په شا داسې کوي نه مه کوم باچا صاحب دغلته کې زموږ بل ورځ زموږ خپل چې د تاسو د کوم فاټا ذکر وکړه چې کوم ایکس فاټا د پاکستان ایریا ته اوس هغه باقاعده ثبوت قسم شوی دي دا غي بارے چې مشرولي کړی دا غي نوم د بریګیډیر مسعود صاحب هغه ابل ورځ یو حال یې خبرونه کې باقاعده ویلو لکه څنګه چې تاسو وایي چې دغلته کې کیمپونه دي نو هغه یو خبره وړاندې کا چې کېد شي ز تاسو وړاندې کوم د ډیرو افغان نورونو په کې د شي اتفاقی ډیرو په اختلافي یا خپل اتفاق او اختلاف غوڼه دي برقرار وساتي هغه ول چې څنګه تاسو وچیرې تاسو ول چې 50 ډلې دي او دغلته کې زموږ طرف ته دي هغه و چې دا کم نقصان په افغانستان کې امریکای ته ورکول کېږي دغه نقصان هغه باقاعده لینکي د اغازه امارات سره ٹھیک شو او امارات هغه لینکي د پاکستان سره او پاکستان کې د نبی اخی دغه خبره کوي چې څنګه تاسو کو چې دغه تکي څه شي دي هاید اوټس دي دا غي خپل کیمپس دي دغه تکي ټریننګ کوي او الته لګي او تهذیب کاری کوي نو هغه یو خبرو کا او هغه تاسو هغه ډیپلوماټ چې کوم عزیز مارک صاحب دغه ته پاکته ویلي چې یونایټډ نیشن او امریکا هغه خپل دشمن د خپل موږ نه په ملول په 100 کیلومتر لري په زرګو کیلومتر لري ایران الته کې خپل دشمن په یو ډیر چپ ځکه چې کوم نه خپل ټارګټ کولی شي هغه چې کوم خطر هغه ته کم ځنه پیدا کیږي هغه د منځوړي نو دا څه نه د ممکنه چې دې موږ ته وې تاسو سزین وخی چې دا داسې نه دي او هغه ځکه تاسو چې وې زموږ په خپل وطن کې د امریکای سوبر کونسلیټ دي او هغه ټول د استخباراتي خلک دي وکه هغه ته داسې پته وي نو یو څو ډرون به تل نه راوښتل که په وزیرستان باندې غي ډرون ولې دا غزه غریب عجز پښتانه وجني او وجلي دي او بده کړی دي نو هغه چې داسې نه د ممکن چې تاسو لکه یو تاسو معلومات دي تاسو وجه دا شی یو د غي استخباراتي معلومات چې دلته کې دا کار کوي نو چې کوم استخباراتي معلومات هغه ډیر کلکی ډیر ټینګ وي او پاغي باندې بیا ډیر کار ولړي نو پاغي باندې بیا چې کوم هغه عملیات کوي هغه عملیات هم ډیر کوي لکه څنګه چې دا ایران هغه سلیمانی وشته خط ټارګټ او پاګه چې کوم معلومات هغه مهم او مکه زیو لګیدل نو وکدا خسي واړه هغه غټ صبر تاسو ډلې یادوي کدا پاکستان کې موجودي او د پاکستان ته اوخی چې د دې کې ډلې دي او امریکا دومره سنسټیو معلومات باندې چې کوم نه په خپل باندې نه ولې نه هدف کوي نو په دې باندې تاسو نظر دی زه رومان خان دا وایم چې تاسو د عمران خان چې کله امریکای ته لاړ بیان ووري هغه خپل د دې قرار کوي چې موږ ته امریکایانو پیسې راکولي او دا ډلې موږ ټریننګ کولی یعنی دا د مطلب دا دی چې دا ډلې چې کوم دهشتګردي د پاکستان او امریکای په شریک دا کار کو ځکه عمران خان بیان دی زما بیان نه دی عمران خان دا وایي چې کنه چې موږ ته امریکای دا راکول موږ القاعده دا ټول ډلې موږ دا کو بل دا نه چې په ټي وی باندې موږ د افغانستان ټي وی وګوري چې 300 کور دا اوس پنجاب ته لاړ په افغانستان کې نو شولې خدي بچي الته موجود دي نو دا د امریکای ته نخ کاری زه دا وایم چې دا گیم چې روان دي په دې گیم خو امریکای ته معلومات چې د پاکستان په کم ځایونو کې دي ګوره ته دیوانه دا په 79 یا 80 کې چې د غراله په 1900 یو کم اتیا کې دلته موږ ټول مدرسې نه خو موږ د مدرسو جماعتونو ته احترام لرو چې دا خبره دغه نشي خو دلته مدرسې
سعودي عرب جوړ کړي او دلته وروره ټریننګ سنټرونه جوړ کړه. دا خپل د مشرف خبره ده چې موږ 15 ځله دي څومره کسان د خارج نه راوړو. بالکل همدغه سره دا ټول چې راجمع کړي نو خو دغه ثبوتونه د امریکای د نور کوم ثبوت پکار دی چې موږ یې ورکو. بل د عمران خان ګوره زه به تاسو یو خبره واورم. زه د عمران خان ولې کوم چې عمران خان پیسې دی او کرکټر زه ډېر فالو کوم، اوس نه فالو کوم چې صدر اعظم یې ورکو ټول نه زما خوښ دی. عمران خان تاسو په ایران کې بیان واورئ، هغه وایي چې موږ دهشتګرد ټریننګ کوو. یعنې پاکستان دا کار کوي چې وروره خلک ټریننګ کوي، کشمیر ته هم لیږي، ایران ته هم لیږي، افغانستان ته هم لیږي. یعنې دا زموږ د خولې خبره نه ده، د خپلې خولې خبره ده. نو موږ دغه بیا کوم شو نه موجود دی تاسو. ښه دا یو منټ صبر وکړئ چې دا څنګه دغه شو وبخښه ډېر. ښه نو مقصد دا دی چې دا امریکې ته معلومات دی او که امریکې چې د غوښتې په یو میاشت کې افغانستان کې امن راتلو، په یو میاشت کې دغه هیته د امن سره هغې خپله دا شی نه غوښتو چې دغلته یو امن راشي، دغلته یو داسې حکومت راشي چې هغه دغه د دې زه 2-3 ملکونو ته دخیم. روس او برطانیه چې کوم ملکونو ته تللي دي هغه ملکونه آباد کړي. تاسو یو ګورئ که به د ټرین پاټلۍ وي، هغې کې به کارخانه وي، هغې کې به هر څه وي. مګر امریکا چې کوم ملکونو ته ځي هغه به تل مدام د امن وي، هغه راته وروره د کار شی هم نه پرېږدي، اخره کې د هغه سیمان هم وڅنډي شي په کې هم نه وړي. نو زه داسې وایم چې دا زموږ د خیر دپاره دا نه وه راغلي، دا د شر دپاره راغلی او شر راته پرېږدي، شر راته پرېښی دی. صحیح. بچه کمال صاحب ستاسو نظریات خو خیر دا ستاسو خپل موقف دي چې د پاکستان نه همیشه دا تاسو ګیلې مانې لرئ او داسې پاکستانیان هم د افغانستان ګیلې مانې لري. تاسو په دې خپله مخ په وړاندې د پروګرام موضوع تاسو چې دلته کې امریکا نه غواړي، تاسو د پښتنو دوه طرفه مخ وګورئ، تاسو څه وایئ چې د پښتانه په پښتونخوا کې ډېر محفوظ دي که پښتانه په خپل افغانستان کې ډېر محفوظ دي؟ پښتانه نه په ښکته پښتنو منطقو کې محفوظ دي او نه پورته. که محفوظ وي خو د 80,000 پښتانه په دغه 17 کالو کې ښکته شهیدان شو او د دهشتګردۍ ټریننګ شو او پیسې چې دي ټولې پنجاب یې وړي، مشرف یې وړي، هغه معلومه خبره ده، هغه خپله اقرار کوي. نو زما پښتون په یو ځای کې محفوظ دی، زما پښتون په ټول مهاجر دی. د سوات والی راوړه مهاجر یې کړه، د وزیرستان والی درته مهاجر کړه، د ملکن باجوړ ډیر دا ټول مهاجر شو، د پورته افغانستان والی درته مهاجر کړه. نو زما پښتون که د ګوته په شمار ته ما د پېښور کې ښې ما ته معلومات دي دغه د ګوته په شمار باندې محفوظ دي، هغه هم وخت پرې را روان دی، دغې ته هم دا وروال کېږي. او زه تاسو ته په دې لایف کې دا ګارنټي وانه وایم چې رومان خانه دا د ډورنلینډ کرښه ده چې دا دغه سمیخادار چې تاویږي دا د پنجابي یو سوچ او فکر دی چې دلته به موږ خپل قانوني جوړو په سواد په دې ځایونو کې د پنجاب نه به دا کډې دلته راوړي، تا به داسې کوي لکه تا نه به کوردی جوړوي، لکه څنګه چې کردان دي په 4 هیوادونو کې. دا خبره ما 2-3 لایفونو کې هم کړې، په دې ویډیو ما کړې ده، لکه څنګه چې کردان دي د کردانو غونډه کې ستا حل جوړوي وروره. نه پښتون په یو ځای کې محفوظ نه دی، که په افغانستان کې له حالت بدتر دي خو د ښکته پښتنو منطقې حالت سازګار نه دي. او د دې دغه دا دی چې ټولې کمې کارخانې وي، فکټرۍ وي، دا ټولې ویوړي پنجاب ته ویوړي، تاسو ته معلومات وي. نو دا ته غواړي چې پښتون همیشه ته محتاج وي، پښتون همیشه ته مهربانه په تا باندې چوکیداري وکړي، هلته درته خان وي، هلته در باندې چوکیداري کوي. وروره څوک پنجاب ته منډې وي، څوک کراچۍ ته، څوک دوبۍ ته، په پښتون باندې سر ګرځېدلی سي مهربانه په دنیا کې هم ځای نه کېږي، اول ته هم ځای نه کېږي. نو د کمو فیصدي خو په کابل کې هم داسې شته دی چې هغه محفوظ دي، مګر هم زیاتر د پښتون محفوظ هم نه دی او په موړ هم نه دی، په ګېډه باندې بیا هم نه دی، بل ځایونو ته پکې شوی. باچا صاحب تاسو په دهشتګردۍ کې څومره خلک کار شوي په افغانستان کې؟ یاره دهشتګردۍ کې دا خو هغه لیکل خو داسې دی چې زمونږ خو دغه بدقسمتي ده چې موږ سره هغه پوره پروف نشته دی. خو په دغه جنګ کې زما په حساب باندې چې دغه 43 کاله چې په موږ راتپل شوی دی، زه خو داسې فکر کوم 40 لکه موږ شهیدان ورکړي، ټول ښکته دی او پورته تقریبا دغومره اندازه ده. صحیح. تاسو خبره د پاکستان وکړه چې کوم ځای کې په خپله دهشتګردي وي نو د هغه ځای ملک په خپله باندې د چا ښکار کېدی شي. په ښکته پاکستان کې هم 70,000 ټول پاکستانیان او 20,000 خلک په دې کې لګېدلي دي. په دې کې په پنجاب کې دننه دما کې، په دې کې په خواجه نظام الدین چشتي دربار باندې دما کې، په دې کې چې کوم د اولیاء مزارونو باندې دما کې، په دې کې مسجدونو باندې دما کې، په دې کې څنګه په خپل وزیر داخله باندې، په دې کې نو ډېر خبرې.
خو که وګورئ 10,000 صرف او صرف سکیورټي فورسز چې کوم دی هغه لګېدلي په دې کې د خپل ځان هغې په خپل وطن باندې قربان شوي دي. راځو ستاسو بلې خبر ته باچا کمال صاحب، تاسو خبره د پښتون او د هغې د پرمختګ خبرو وکړه چې دا کوم ځای کې څومره سیف دی. په پښتونخوا کې په وزیرستان کې نه علاوه سوات کې اپریشن وشو، ټیک شو. سوات کې هلته کې د اسلامي ریاست په نوم باندې خپله دعوه کوله فضل الله، نو چې کله هغه ټوپک راواغسته د هغه ځای خلکه حکومت ورته وینا وکړه چې دا خلک نه وځي، په دې کې چې کوم هغه خلک دي هغه ترې راوځي چې کوم د دې ځای دي. نو دا د اپریشن د کنډکټ کېدو طریقه ده چې هغې راوویستل، هغې ښکته پېښور ته د نورو سیمو ته لاړل، چارسدې، مردان، د ټول ایون چې پېښور ټول سکولونه ورته ښکالي، هغې دغلته کې ډسپلیس کړل، ټیک شو. آی ډي پي شول. چې کله هغه ځای ریکور کړو 3 میاشتو کې دننه سوات واپس خپل دغه شو، هغې هلته کې اعلان وکړو چې یاره سوات اوس کلیر دی، سوات کې څه مسله نشته، واپس د هغه ځای ریهیبلیټیشن پروسس شروع شو. دغسې په وزیرستان کې هم څه غالبا همدغسې په هغې کې لږ ټایم زیاتو لګېدو، وخت زیاتو لګېدو، ځینې پکې هغسې نه چې څنګه سوات کې وو، نو همدغسې په وزیرستان کې هم دغه اپریشنز وشول، هغه خلک راغلل ډسپلیس شول، هغې ته وطن کارډ باندې پیسې ملاوېدې، منتلي پیسې اوس هم هغې ته په وطن کارډ باندې ملاوېږي، هغې ته مارکیټونه دوباره جوړ کړل، هغې ته سکولونه دوباره جوړ کړل، هغې ته دوباره د هغسې زندګي پرمختګ کوي. کوم ځای کې د هغې چې کوم بیسک مسلې دي په هغې باندې د هغه ځای یو مقامي تنظیم جوړ شو، پښتون تحفظ مومنټ. هغې وویل چې یاره موږ ته اوس پکار دي چې بلکې راپاسو او هغه کړنې د حکومت پاکستان نه وکړو چې کوم زموږ پیله وي. په هغې کې ډومبنې د کورونو آبادي هغې خبره کوي، په هغې کې دویم هغه خلکه چې کوم په دې اپریشن کې چې کوم دی هغې مشتبه او مشکوکو، موږ هم باقاعده په هغې باندې وایو چې سکیورټي فورسز هغه خلک رها کړي چې په کوم باندې زموږ خلکو ته پکار دي چې اوس هغه خپل والدین ته هینډ اوور کړي، که د هغې فایلونه کور شوي او که نه، که په هغې باندې د کوټ څه مقدمې دي کوټ کې دې پیش کړي او جج دې فیصله وکړي چې یاره د دې سره اوس مخکې څه کول دي. نو موږ باقاعده په هغې باندې ولاړ یو او دغسې دا خطه به واپس چې کوم دی مکه نارمل سي طرف ته راشي. خو موږ اوس بره ستاسو طرف ته لږ درځو باچا صاحب، چې آیا ستاسو پاس چې کوم د امن فضا روانه ده، هلته کې دومره لوی انسرجنسي تېره شوه، دومره لوی جګړه تېره شوه، په افغانستان کې څوک داسې څوک شته چې هغه دا نامه واخلي چې موږ هم د جنګ ته د پای ټکی کېږدو او دغلته کې به عملیات کوو، او که د پاکستان نه کوم ترخګر راځي چې زه لاول خلاف یم، که کوم ترخګر دی نه پس درځي یا مخکې هم درغلي، نو زه د هغې مخکې هم خلاف یم، نن هم خلاف یم. خو اوس بیا تاسو سره تکراروم، که چېرته پاکستان نه ترخګر درځي، آیا هغلته کې داسې انسټیټیوټ شته چې هغه دا ترخګر کیچ کولی شي، ټریک کولی شي، او د هغې چې کوم ناکامې منصوبې دي هغه چې کوم دی هغه کامیابي نه شي؟ نو داسې هلته کې څه داسې سکیورټي انسټیټیوشن شته چې هغه ډېر اپګریډډ وي، ډېر ښه فیسیلیټیز ورسره وي، چې هغه دغه کم ترخګر مواد هغه سري چې هغه خپل هدف ته ونه رسي؟ اول خو زه راځم د پنجاب دغه ته. د پنجاب ګوره، په پنجاب کې یو دماکه نیمه وشوه، شهباز شریف چې د پنجاب وزیر اعلی و، هغه ویل چې دلته طالبانو دلته دغه مه کوئ، دماکې مه کوئ په پنجاب کې. دا ګوره د هغې بیان دی. بل په وا چودري چې کله جنګ شي هغه دغه ته وایي چې دې خوا پنجاب او خوا پنجاب خرابېږي. نو پنجاب کې هېڅ شی نشته، پنجاب کې بالکل امن و امان دی. د سوات خبره تا وکړه، د دې خبرې ته ستا راځم. په سوات کې چې کله دا کار کېدو، دلته ما سره یو ډاکټر دی د هفټاباد دی، ما ته ویلې چې زما مرګړی دی په پوسټ کې، یعنې دا خبره زه تا سره په ریکارډ سره کوم، ویل چې زما مرګړی دی پوسټ کې، راته ویلې چې د ورځې پوځیانې د شپې طالبانې. نو دا خو ټول یو دسیسه وه پښتون ته جوړه شوه، پیسې پرې واغېستل شي. که تشدد داسې وي نو احسان الله اسلام خو د دې هغه 1.5 سل ماشومان چې شهیدان کړي هغه یې سره قمځې کې ساتلې. نو دا ټول ښکاره خبرې چې رومان خان په دې باندې موږ سترګې نه پټو. پاکي د افغانستان اوس یو کور دیوالونه چې ولیږي هر سړی راننوځي. د افغانستان دیوالونه ولیدلي وروره موږ په دغه موجوده په افغانستان کې چې کوم حکومت دی، بعضې داسې اشخاص شته دي چې هغه وروره مستقیم خارجیانو ته کار کوي، تر څو پورې چې موږ دغه خپل داخلي خاینان غداران پاک شوي نه زموږ په کور کې هېڅکله امن نه راځي. ځکه چې هر کلي کې یو غلا کېږي، دغه کلي سړی چې ورسره نه وي، دغه ولس سړی چې ورسره نه وي، هغه بهرنی غله تغلا نه شي کولی. نو زموږ اول موږ ته دا دی چې زموږ خاینان دغه حکومت په لاس کې نیولی دی، هغه پردي پالي چې همیشه یې د تجارت کړی دغلته د ډالرو، چې پرون یې د روسي په خلاف جهاد و، نن د امریکایي سره ناست دی په یو قاب خوري. نو خبره دا ده چې تر څو پورې دا دغه شوي نه او پاکستان په ایماندارۍ نه وي ویلي چې موږ په افغانستان کې نور لاسوهنه نه کوو او وروره به دا شی بندو، او تر څو پورې دغه ټریننګ سنټر وي، دا شی نه وي او دا دغه وي، نو زه فکر نه کوم چې افغانستان به هم ښه ورځ ویني یا پاکستان به ویني.
دا به ټول مدام په عذاب سره اخته یو او سه مهربانه د دنیا قومونه او خلک به ترقي کوي موږ به وروره په بمونو کې روزانه وروره لمبیږو او دا کېږو دا خپله د ښکته وکاته ما د پېښور حال ما لیدلی د بمونو وخت هم ماته یاد شي چې څه رقم بمونه خلاصېده په قصهخانۍ کې په پیپل منډۍ کې یا په کوچي بازار کې چې په هغه سلهاو زموږ او ستاسې ماشومان ځوانان هغه ټول شهیدان شو ټول ماته یاد دي خو دغه ټول شی چې راغونډ کړي دا ټول د مشرف کړلي دي او مشرف نه د پاکستان کړلي دي چې وروره امریکایان یې دلته راوسته بیا ورته ویل چې دلته دهشتګرد دي د ډرون حملې اجازه چې وه دا مشرف ورکړې ده دا هغې ته امریکایانو ته ورکړي دلته ډرون حملې کوي په ډرون حملو کې هغه خلک شهیدان کول چې څوک عام ولس د وزیرستان تاسې ماته یو لږ دهشتګرد وښیوه چې دې ټرینینګ دا کړي ویشتي د منځې وړي د باجوړ مدرسه وه اول ویل چې دا په ډرون لګېدلې ده هغه د پاکستان حکومت خپل هغه بیا وروسته اقرار وکړو چې دا موږ په دې باندې بمباري کړې ده نو داسې هر شی په دوکه شوی دی دغلته د دغې وضاحت پکار دی د دغې سپینوالی پکار دی او د ښکته پښتنو ورونو ته ویم چې څوک په ISI کې کار کوي څوک په نورو کې کار کوي خدای ته وګوري ټول پاکستان ته خو زموږ په ژبه پښتانه پوهېږي چې راوچت شي د دغې په خلاف باندې دا د یو طبعي طرف ته دا شی روان دی په خدای کې نو که دلته یو بل جنګ را روان دی تاسې به وګورئ وروره چې دلته به داسې جنګ راشي چې بیا به وروره ستا د کنټرول نه موتې زموږ د کنټرول نه موتې نو اوس وخت دی چې وروره هر شی د ټوپک معامله پرېږدو د قلم په لاره باندې چې هر مسایل وي باید په ټیبل باندې حل کړو نه په توپ او په دهشتګردۍ سره چې یو بل ته دهشتګرد ولیږل شي زما خو خپل دا نظر دی بالکل اچھا کمال صاحب چې څنګه تاسو په پاکستان کې بعضې ریم کړي تاسو ګورئ او په هغې باندې خپله خبره وړاندې کوئ همدغسې پاکستان ول خپله مغې ډېر نږدې نه ابزرو کوي دغسې هغې بیت الله محسود حکیم الله محسود شهریار محسود مولا نذیر ډاکټر عمران دا ټول چې کوم دی د هغې نیوکلیسز وو د دې کار او باقاعده به چې کوم لاندې ښکته کړنې وشوې او باقاعده به هغې ته کنډم کړل چې دا کار موږ وکړو په رد عمل کې د دې کار د دغه عملیاتو په رد عمل کې موږ دغه ځای تاسو ته وویشته نو باقاعده په هغې باندې بیا اپریشنز وشول او چې کوم ډرونز هغې کړي دي هغه امریکایانو باقاعده په وزیرستان باندې هم کړي دي او په باجوړ باندې هم کړي دي او د هغه وخت هم خلکو خلاف نن هم خلاف دي بیا د دې چې خلک دا وایي چې لکه موږ هم څه لږ ډېر سمپتي د افغانستان سره لرو د کندوز په بمبارۍ باندې داسې د هغې نه علاوه دغلته کې ډېر خلک دا هم وایي چې ستاسو چې کومه د غزني جګړه وه هغه د تاریخ د ډېره لوی جګړه وه او هغه دی خو هم غندلې کېږي اخر باچا صاحب لکه هغلته کې به خلک مري دې خوا به خلک مري تاسو خپله څه وایئ پروګرام اخري وخت تاسو خپله څه وایئ چې څه داسې کړنې پکار دي دا پښتون خوشاله تاسو اوس په خپل اقرار مو کوو چې ما هغه وخت هم لیدلی چې کله په داسې حالاتو نن خو تاسو وګورئ راشي د ترکیې هغه دارومدار کم ځای ته رسېدلی دی پېښور کې دا چې ګراني راغلی د عمران خان نوی حکومت راغلی ټول 15 صوبې ورسره ډېرې زیاتې په مشکلات سره مخ دي او خلک اوس ډېر زیات ناخوښ دي او هغې نه غواړي چې لکه د حکومت مزید چلی دا د خلکو عوامي رایه ده خو چې هغې کم خپل فین دي او فالوینګ دي هغه لګیا دي هغه اوس هم لګیا دی ډیفنډ کوي هغې و چې نه عمران خان صحیح دی موږ دپاره به هغه به د وخت را روان وخت ثابت کړي خو تاسو وګورئ پښتونخوا کې سپیشلي اوس لګیا دی واړه او ډېر لوی ډیمونه لکه مومن ډیم شو داسې پېښور کې دننه BRT چې اوس ریسنټلی 1.5 لک خلکو ته مفت کارډونه ورکړل چې هغه به د یو میاشتې لپاره مفت ټریول کولی شي د هغه ځای پښتانه په لومړنۍ حصه کې او د هغې نه علاوه د باشا ډیم نه چې څومره ریکوري کېږي هغه به لګېږي د مومندو او د دغه خطې چې څومره خلک دي د دې ځای خلکو پرې مستفید کېږي نو زموږ طرف ته د خوشحالۍ سوکالۍ وخت را روان دی بیا د دغه ځای خلکه د هغې وینا هم داره چې یوازې دغه خوشحالي سوکالي زموږ نه وي نن ډېر پښتانه هغې دا وایي چې بس د افغانستان جنګ دې بند شي د هغه ځای خلکه دي په مکه ژوند تېرېږي که په پېښور کې سړی ژوند تېروي نو مکه ژوند د سړی په وزیرستان کې هم تېر کړي که پېښور کې سړی ژوند تېروي مکه ژوند د سړی په بنو کې هم تېر کړي په پېښور کې سړی څنګه ژوند تېروي مکه شان لایف سټایل اورال پښتونخوا کې به چې څنګه خلک محفوظ دي خپل کاروبارونه کوي مکه شان لایف سټایل د خلکو په جلال آباد کې په کندهار کې ننګرهار کې پکتیا کې پکتیکا کې ټیک شو زابل کې دغه ځینو کې خلکو هم دغه ژوند تېر کړي نو زموږ خپل خواهش داره بادشاه کمال صاحب چې را روان وخت الله پاک په افغانستان کې نور یو قسم له جګړه رانه او یو قسم له موږ به دغلته کې نه یو جرنل پرېږدو نه به یو سیاستدان پرېږدو چې هغه د په افغانستان کې باقاعده نور خپلې کړنې یا څه د هغه داسې پالیسي چې هغه د خپل ګاونډي هیواد سره خرابوي موږ دا نه غواړو نور
اول دغه رومان خان ته د پنجاب زه د دغه وکړ بیت الله مسعود او دغه دی وکړه زه دا وایم چې دا اپریشن او د خدای بل ډلې په پنجاب کې دي دا دهشتګردي ولې الته اپریشن نه کیږي ولې زما په پښتنه خاور باندې اپریشن کیږي دهشتګرد چار دي بچا کومول په کراچۍ کې هم اپریشن وکړي نظر لري پکم الته اپریشن نشته الته خو ښکارا دغه لشکري طالبا او د نور د خدای بل ډلې 50 ډلې ته مو ویل چې هغه راپورټ دی بل تاسو دا خبرو کړه د کندوز په دغه باندې ما ظاهر ما هغه سړی ما درې ویډیوګانې کړي ما پکله کومه غندل چې دا ناروا شوی دلته بې ګناه ماشومان شهیدان شوي ګناګار هم پکې خو د یو ګناګار د وجه تر نه بې ګناه دا کې دا ظلم دی په دې باندې ما خبره کړې رومان خان زه د یو خبرو کوم چې کېدای شي زما بعضې زمونږ ښکته پښتانه وروڼه زما په خبره پوه نه شي موږ ولې چپه شو موږ ولې دغه شو د پاکستان خلاف شو یا برناقه څوک نه کېږي موږ هغه خلکو چې موږ پاکستان سره مینه لرو ده موږ هغه خلکو چې د پاکستان او د انډیا به میچ وو موږ به پاکستان سپورټ کوو زمونږ به وروره زما ته یاد شي په 99 کې شعیب اختر دغه راولې آوټ کو په یارکر وانه په بل باندې ټنډولکر او په ما د ډیره خوشحالي نه د څه وکړه واغه د څه و چې موږ په دې شي پوینو چې کله موږ وکاته وروره مشرف په موږ واري الته په موږ باندې ورجهادونه وکړه الته هغه ته فساد وي الته سي مهربانه الته سي مهربانه ته ما سره دوکه کې مطلب د لاندې یو شی روان کړي پورته بل شي دا د یو طرفینه نه کېږي وروره زمونږ هر یو مسلمان سره یو دغه سره دغه لرو چې دغه دغه دي د ترقۍ واحد دغه چې دی هغه امن دی چې امن نشي د تانه پښتنه کوم ستاله حقته د پښتنو منطقي سوا دیر ملکن باجوړ یا همدسي مردان نوخار چارسده یا وزیرستان دا به خسته وي که د دوبۍ او قطر او ابوظبي خسته ده بالکل دغه څه ده داسې لاړ چې پورته قندوز وګورې بغلان وګورې سای مهربانه قرهباغ وګوري دا منطقي شمال طرف ته خیم ننګرهار وګوري لغمان وګوري کونړ وګوري بلخ باید خلک مزدوري ته راشي زموږ ټول خلک مثلا وجه چې صرف امن چې امن راشي موږ بالکل د عمران خان صاحب نه ډیره توقع و چې دا راغی قسم د خورم د عمران خان دغه چې دا بتل خو که عمران خان خپل اختیار لپاره نه په افغانستان او په پاکستان کې امن راځي خو چې صرف عمران خان ته هغه اختیار ورکي کم چې په کرکټ کې د عمران خان چې په پرچا به چې دغه ولي کولته به ته گزاره کړ خپل کار کوو زه سړک کوم خلک من هغه عمران خان غواړو پرونه من هغه تاغه کو نه نیم کو په شرط دي چې دله پول میجورټي اف پول دغه ول ورکی اختیارات چې دا وروره زه چې رقم فیصله کوم عمران خان سي پويګه او اشرف غنی سي پويګه دواړه قابل خلک دي خپل تعلیم یافته خلک دي او وجه داله چې شاته وروره پنجاب ناشته ریموټ کنټرول هغه سره دی هغه دي شتانه پری دي د عمران خان په هغه باډي لانګویج وانی په هغه شوانه مو پوي د عمر خپل او تجربه ده او ما ته چې د عمران خان ډیر وخت نه سپورټ کوم نو دغه یو دغه چې امن ضرور دی امن موږ ته پاره باید ودی وانه غوکو غلطي حکومت پاکستان کې افغانستان کې یو رقم دغه اوچت کو چورو دا شی مکو صحیح دوستانو تاسو ورته چې زموږ نن قدرمن ملما باچا کا مول سپ هغه وی چې عمران خان چې کوم حکومت ته پکار د چې دا اوس نور باقاعده خپل کار ته رسو پرګ دي ځکه چې دي ته په مسوي چې هغه لګره بل څوک کنټرولي او دغه کنټرول د خپل لاس کې شي او دغه واګي د خپل لاس کې شي او زموږ افغانستان کې د مکه سي امن راولي چې څنګه اختیار د خپل لاس کې په خپل لاس باندې دي هغه د افغانستان د امن او مغزنه پیل کی نو یقینا دا چې په دې کې زموږ د دوه قومونو لکه چې څنګه اوس بنگال موږ لري دي هغه موږ په جنگ دل شوی که په روغ دل شوی دي لري دي ځان له هیواد ته په امن کې دي ټیک شو پرمختګ کوي ترقی کوي موږ ته داغه نه څه فائدہ نشته خوشاله یو چې بل مسلمان موږ لګره دا څه سبب درس په لیبیا باندې دا څه په بیروت کې چې دا کوم اساني هوش و نو دا هغه څه گورنر باقاعده شپون ورکو چې موږ هم داسې یو ملک لرو چې هغه سره لګره ایټمی تو غندې دي نو دا زموږ دا د وخت کې دا نه چې لکه پاکستان دی دا د وخت کې واحد یو مسلمان په سطح باندې هغه لګره دا خبره کوي نو موږ مو یو چې راون وخت نه ده پته چې څومره اسلامي نړۍ ډیریږي ځکه زموږ جنگ د افغانستان سره نه دی نه د افغانستان دغه پښتنو سره دی نه دغه صدارت سره دی نه زموږ په پاکستان کې څوک داسې شته چې هغه د جمهوریت کوم چې په افغانستان کې نو زموږ داسې هیڅ قسم له خیرات نشته موږ د خپل 15 صوبې لګره مشکل سره کنټرول کیږي نو کومه بیا صدا سي داوو کو چې لکه موږ جلال آباد د صدا سي لای خبرې خو زموږ خواهش لري چې څومره اسلامي نړۍ ډیریږي ځکه په آخرت کې به موږ دا نه وایو چې موږ باجوا پرې نه غوښتو موږ عمران خان پرې نه غوښتو بلکې موږ به زموږ د نیت پاره کې تاسو کیږي
چې د مسلمان نړو د ډیرېدو لپاره یا د مسلمانیت د ډیرېدو لپاره د اسلام د ډیرېدو لپاره موږ څومره کار کړی نو دې لپاره زموږ نه خبرونه تاسو خو کړی زموږ قدرمن باچا کاموال صاحب هغه خپل چې کوم تحفظات او د پاکستان چې کوم ګیله شکوي وي هغه په خپل روایتي ډول باندې تاسو ته وړاندې کی او امید ده چې تاسو په دغه په کمی خبرې هغه په خپل پرسپشن باندې تاسو اخلي نو بالکل باچا کاموال صاحب په خپل یو خبرو انسان دی په خپل باندې ډیر خوږ انسان دی لګیره د خپل وطن باندې خوږیږي دردیږي په چیرې د وطن او د منطقه دي خشي مونږ هم وایو چې په افغانستان کې ځکه چې زه ټیک ټاک باقاعده आवाज کول شم چې یره زه په امن کې خو کړچ کړو زم په ملک راغله دي تیر شوی د شتا اوسم دي خو چې څنګه افغانستان دی زه نه غواړم چې تاسو افغانستان د نور مزید سفر شي نو رومان خان یو خبره کوم یو خبره په اخره کې تاسو په خوده کې نو کې زمال تشل کالو شو په انګلند کې زما په دې شلو کالو کې شل منټه افغانستان او کته د پښتنو منطقي رشوي زاو د خدای راستي ما ته قصه خانه د سی دی کې لکه دا وس زم چې دا قصه خانه مخه تکیږي ما ته مینا بازار کوچی بازار اندر شیر دا ټول زینا بڑا بیره زنګلې متنی او په سردا ټول کې ګرځېدلم ما نه یو منټ نه ریږي او زمانه خدای پاک په ایمان کې په ایمان د سر د ایمان نه قبول دغه سوال نشته کله په لار او بر کې د اختوم را فرق ساتم اختلاف په خپل دی وي بیسیت یو مسلمان بیسیت یو قوم که هر څومره زموږ استاسي هغه دا خبره چې ملکونه بخپل کار کوي د نېشنل د سټیزنشپ د انګلند لرم د دې مطلب خدا نه دی چې د خپل وطن سره مینا پریخه د خپل خلکو سره نو که سټیزنشپ څوک د هر ځای لري دا ټول یو خلک دي او په باید چې د مینې محبت دا او کې هر سره تاسو سره چې ما باسو کو منطق دلیل سره یو بل سره خبرې کنزل منزل نه تیر شي دا ټول یو وینه دا یو خلک دي ملکونه بخپل کار کوي او موږ بخپل هغه د دې قوم دی او د کولو د دې بدبختۍ نه د لری کولو یو کوشش بخپل جاری ساتو قدرمن یو ځل بیا خبرو کا چې زموږ لګر هغه کم سابقه وختونه دي هغه اوسم یادېږي د یو په خبر کې په دې مضافاتو کې دی وخت تیر کړی او باقاعده خپل اشوار داري چې د پاکستان پښتانه او د افغانستان پښتانه د په یو پیج باندې یو بیلټ باندې د دې خپل کې خطرون وي خمینی وي محبت وي دا د خپل شوار دي او څخه ته پوره کوشش تام کوي چې دا ځوانه دی یو شي نو زموږ فیوچر کې مده اراده را شاته ټرک تاسو ګوري په دغه ټرک کې د پاکستان او سعودي عرب باندې او خطه نه روان شي پر افغانستان ته بسیدي باچا کا مون ډیر مشکور یو تاسو چې پروګرام ته ډیر مننه الله دې رحمت الله خوشاله اوسې بس هم ټول د سلامونه خبرو کې کوم غلطي شي بخنه غواړو الله سپاره مخه ول ډیر مننه تاسو موږ وخراب جزاک عزت منو دا باچا کا مول سے زموږ د افغانستان مختلف قسم کې یو بل باندې شکوک او شبهات هم دي چرته کې موږ ته یو بل خفم یو هغه وی چې موږ تاسو نه دا ګلی دي خو پاکستانیان و چې څومره ګلی تاسو زموږ دي د دې په ډبل باندې زموږ ګلی د تاسو نوم دي نو موږ د شکوو شکایت سلسله روانه ده خو موږ کوشش کوو چې را خبرم کوو نو یو داسې میډل ګراوند ګورو یو داسې کامن ګراوند ګورو چې الته کې زموږ تاسو یو بل سره کم سے کم خبرې خو کیږي نه کې اورانی جاړي ویلي نو بهرحال دا تر نن وخت پورې خبرونه امید دي چې تاسو به دا خبرونه خو کړی وي روانه خبرونه کې ان شاء الله موږ یو بل مل مرابلو او هغه سره به داغه د ژوند په اړه باندې او دغه په چې کوم تجزیات دي هغه باندې به سره خبره ترې کوو تر هغه د رمضان خیل ساتي بل په امان کوبر رومان خان ته اجازه ورکړي والسلام